السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ واوسئ. د سیسس د کلاس 14مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ تاسې باکس شیډو باندې خبرې کوو. نو باکس شیډو موږ سره د یو دف ته چې کله موږ غواړو یو دف وي موږ سره هر ټیګ وي هغه ته شیډو ورکړو، نو د دې څخه کار اخیستلی شو، یعنې سوری چې ورکوله. نو که چېرته دلته موږ سره یو دف موجود وي په پاڼه کې او غواړو چې هغه له دلته لاندې یا بره هر طرف چې غواړو شیډو ورکړو، نو موږ د باکس شیډو څخه کار اخلو. دغه مثال به دې رقم دی چې کله موږ شیډو ورکړو موږ سره به دغسې یو شیډو پیدا کېږي. دا زموږ په خوښه ده چې ډېر ورکوو، کم ورکوو، بره ورکوو، چپ لاس ته ښي لاس ته، دا ټول زموږ په خوښه دي. دې کې چې کوم ویلیوز راځي موږ سره باکس شیډو کې هغه موږ سره هاریزنټلی افسټ دی، یعنی هاریزنټلی چې کوم موږ سره فرق دی هغه به ورته ورکوو. بل موږ سره ورټیکلی افسټ دی چې په ورټیکلی موږ سره کوم فرق دی هغه به ورکوو. بل موږ سره بلر دی، زموږ دغه شیډو د څونه بلر وي یعنې څونه تت وي. همدا ډول موږ سره سپریډ دی، زموږ دغه شیډو د څونه خور شوی وي هغه لپاره دی. بل موږ سره کلر دی، دې ته کوم رنګ ورکوو. او یو بل د دې ویلیو هم شته موږ سره چې هغه انسرټ دی. که چېرته موږ دغه 3 یا 4 ویلیوز هم نخلو نو دا موږ سره کار کوي، خو د دې چې بیا کوم بای ډیفالت کلر راځي هغه موږ سره بلیک راځي. خو که چېرته موږ سره افسټ هاریزنټلی ورکو، ورټیکلی ورکو او کلر ورکړو هم موږ سره کار کوي، څه مسله نشته. او بلر چې ورسره ورکو نو دا صرف د سټایل لپاره موږ دا شیان کولی شو ټول استعمال کړو او د نیم نیم هم کولی شو استعمال کړو. نو د دې د لیکلو طریقه هم موږ سره ټول په یو لاین کې لیکل کېږي. باکس شیډو لیکل کېږي، هغه نور څه کالن اچو او بیا هر یو ته ویلیو ورکو. لومړنی چې کومه ویلیو د موږ سره هغه د هاریزنټلی افسټ لپاره دی، یعنی لومړنی دا ویلیو ورکول کېږي. ورپسې چې کومه ویلیو د هغه موږ سره د ورټیکلی افسټ لپاره دی، دا ویلیو ورکول کېږي. او دریم چې کومه ویلیو د موږ سره هغه د بلر لپاره دی چې څونه بلرنس تاسې ورکول غواړئ. او بل موږ سره سپریډ دی، دا ویلیو موږ سره د سپریډ لپاره چې څونه دا خور شي. او هغه چې کوم اخري ویلیو د هغه موږ سره کلر دی، رنګ به ورله ورکوو. او انسرټ چې دی هغه هم د دې نه وروسته راځي، یعنې بیخي اخره کې ورته انسرټ لیکل کېږي. نو ځو ایډیټر ته او ګورو چې څنګه کولی شو له دې څخه عملا کار واخلو. نو لکه څنګه چې تاسې ګوري، یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې ما باکس شیډو ډاټ ایچ ټي ام ایل په نوم باندې ما یو فایل اخیستی دی. او دلته په دې فایل کې ډاک ټیپ د موږ سره چې دا براوزر ته وي چې دا کوم قسم ډاکومنټ دی، ایچ ټي ام ایل ټیګ شروع دی، ایچ ټي ام ایل ټیګ اخره کې بیرته کلوز شوی دی. هیډ ټیګ موږ شروع کړی، هیډ ټیګ موږ دلته کلوز کړی دی. د دې دننه بیا موږ ټایټل ټیګ اخیستی او دا ډول موږ سټایل ټیګ اخیستی. سټایل ټیګ کې به موږ خپل سیسس کوډ لیکو. باډي ټیګ شروع، باډي ټیګ موږ سره بیرته کلوز دی. نو راځو له هر څه نه وړاندې زه دلته یو دف اخلم او هغه ته کلاس ورکوم دف 1 په نوم باندې. او دلته راځم یو څه لیکل کوم چې this is for a box. نو دا لیکل ما وکړه، کنټرول اس سیف کول نو وروسته راځو دلته سټایل ته او دې ته یو څه سټایل ورکوو. نو کلاس اخلو چې دف 1 دی موږ سره او دې ته موږ لومړی ورکوو بارډر. زموږ چې بارډر دی بیا یې یادونه کوم دې له خاطر چې تاسو پرې ښه پوه شئ. دا که تاسو ور نه کړئ هم دا کار کوي، خو چې تاسو پرې ښه پوه شئ د هغه لپاره زه هر ځل بارډر ورکوم. نو دا ما ورته بارډر ورکړه او دې چې کوم وایډ دی هغه هم ورله ټاکو. زه ورته ورکوم چې 200 پکسله. او د دې چې کوم سره وبخئ هایټ دی هغه هم ورله همدلته ټاکو چې د هغه موږ سره 200 پکسله وي. اوس چې کله دا سیف کړو او راشو پاڼه ریلوډ کړو نو تاسو ګورئ چې موږ سره دغسې یو باکس جوړ شوی دی. دې ته اوس موږ کولی شو چې بیکګراوند کلر هم ورکړو تر څو موږ سره ښه ښکاره شي، یعنې دا پوره موږ سره یو شکل غوندې ښکاره شي. نو زه راځم ورته بیکګراوند کلر هم لیکمه، بیکګراوند کلر، او دا هم ورته لیکمه چې اورنج دی وي موږ سره. کنټرول اس سیف راشو ریلوډ. نو دا موږ سره یو باکس شو. اوس غواړو چې دې له موږ شیډو ورکړو. نو شیډو به موږ ورته په سیستم سره ورکو. لومړی مو په دې پوهیو ما هاریزنټلی افسټ چې دی هغه موږ سره دې ساحه کې دی، چې یعنې دې ځینه دې کومه شیډو د هغه څومره راوتلی وي، دې ساحې څخه دې شیډو څومره راوتلی وي. ورټیکلی چې دا هغه موږ سره دې ساحه کې دی چې هغه باید موږ سره څومره راوتی وي. او نور په همدغه شیډو باندې دا ټول نور ویلیوز راځي. نو زه راځم لومړنی چې کوم موږ سره د دې هغه پراپرټي ده هغه موږ سره باکس شیډو ده. باکس شیډو چې مې ولیکو لومړی به تاسې چیک کوئ هاریزنټلی ویلیو ورکوي. نو هاریزنټلی به زه ورته ورکوم چې 3 پکسله وي. له هغه نه وروسته به تاسې راشئ وبخئ
بیا به راشي او تاسې به ورته ورکړئ چې ورټیکلي څونه وي نو هغه دې مونږ سره 3 پکسلې بلرنس دې څونه وي بلرنس دې ورسره 15 پکسله وي او د دې چې کوم سپریډ دی هغه دې څونه هغه دې مونږ سره 10 پکسله وي او د دې چې کوم کلر دی هغه دې مونږ سره بلیک وي نو دا ما ورته بلیک ولیکلو کنټرول اس سیف سیفول نو څه چې راشو ریلود نو تاسې ګوره چې مونږ سره کومه شیډو ده هغه په دې طریقې سره دلته مونږ سره شو دا چې دونه مونږ سره خور شوی دی د دې وجه دا چې مونږ هلته ورته لیکلی دی چې 10 پکسل دې خور شي که چېرته راشم زه دا ورته کم کړم مثال ورته ورکوم چې 10 نه بلکې 3 پکسله کنټرول اس سیف او چې کله راشو ریلود نو تاسې ګوره چې اوس مونږ سره په دې شکل سره ښکاري که چېرته زه راشم بیخي دا لرې کړم نو بیا به هم مونږ سره دا کار کوي څنګه به کار کوي په دې طریقې سره به مونږ سره دا کار کوي یعنی که چېرته تاسو غواړئ چې ډېر خور کړئ نو تاسو کولی شئ د سپریډ ویلیو ورکړئ کنه تاسو کولی شئ بیخي ترې لرې کړئ همدا ډول که زه راشم او بلرنس هم ترې لرې کړم او کنټرول سیف یې کړم نو بیا راشم نو دا ګوره چې مونږ سره هغه بلرنس نه بغیر هم کار کوي خو دا به مونږ سره بلر نه راځي او بلکې یو صحیح او کوم هارد چې بیکګراوند دی هماغسې به مونږ سره ښکاري نو د دې خاطره چې سافټ ښکاري شي د هغه لپاره مونږ ورته بلرنس ورکوو نو په دې طریقه تاسو کولی شئ دې له شیډو ورکړئ دغه شیډو تاسې نه یوازې چې صرف دې طرف ته او دې طرف ته ورکولی شي بلکې دا تاسو کولی شئ بره او دې طرف ته هم ورکړئ د هغه لپاره به تاسې کومه ویلیو چې ورکوئ هغه به تاسې منفي کې ورکوئ نو که چېرته زه راشم دا منفي کړم او دلته راشم دا هم ورته منفي کړم نو راشم دا سیف کړم سیف کول نو دا ریفرش کړم نو تاسې به ګورئ چې زموږ دا کوم شیډو هغه دې طرف ته راغی چپ طرف ته او دلته مونږ سره بره راغی که زه راشم چې دا مونږ سره منفي وي او دا بل مونږ بیرته مثبت کړو دا لرې کړو کنټرول سیف راشو ریلود نو اوس ګوره چې مونږ سره دې طرف ته راغی اوس که چېرته راشو دا منفي کړو او راشو دا ورته بیرته مثبت کړو نو بیا به چېرته ځي بیا به مونږ سره بره او خطه بزي نو تاسو کولای شئ په دغه طریقې سره دته شیډو ورکړئ همدا ډول یو بل ویلیو ته د موږ سره انسټ مننه چې د دې چې کوم د شیډو موږ ورکړي هغه د دې کې دننه موجود دي نو د هغه لپاره به تاسو شي کوي بلیک نور څه نه کله نور څه براش ورته بوله کې چې انسټ کله چې تاسو انسټ ولیکئ سیو کې راشه ریلود نو تاسو به ګورئ چې کوم بارډر کوم شیډو تاسو ورکړي هغه د دې دف دننه راغی دا تاسو کولای شئ سپریډ کلیک زیات کړئ مثال در اعظم چې دی څلور پکسل د سپریډ شي کنټرول سیف کول نو چې روسته چې راشو ریفرش نو تاسو ګورئ دا موږ سره د دې دننه دا شیډو راغی نو دا موږ سره شیډو لپاره استعمالیږي بل خبره دا چې تاسو کولای شئ یو شیډو ورنکې بلکې یو نه زیات شیډو ورکړئ هغه هم تاسو کولای شئ نو د هغه لپاره زه راځم دا بیرته بای ډیفالت کوم دا اوس موږ سره څه شو بای ډیفالت چې کوم شیډو موږ اول ځل ورکو هماغه دی نو زه راځم د دې سپریډ هم کوموم 2 پکسله اوس تاسو غواړئ نور ورکړئ تاسو بدلته یو کومو وراچوي کنه من ورسره بیا هم هغه ټول ویلیو تاسو ورته لیکئ نو هغه ټول ویلیو چې موږ لیکو چې دا موږ 3 ورکو لکه څنګه چې تم ورکړئ کډري دا ورکو 3 دا ورکو هم دا ویلیو ورکو نو دا به ان ان ام دې شات راځي او نه بخکاري نو دا به تاسو چې ورکوي دا به تاسو ډبل کوي تر څو دا فاصله پکې مراد شي نو تاسو به ورته ورکوي چې شپږ پکسله د موږ سره هوريزونټالي وي او شپږ پکسله د موږ سره چوي ورټیکلی وي او د دې چې کوم کلر د موږ سره هغه د موږ سره ریډ وي اوس راځو ګورو چې دا موږ سره څنګه شو کیږي نو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره ښکار خو ډیر موږ سره هارد دی چې دا راشم بلرنس هم لور کوم چې بلرنس دی ورته سوې 3 پکسله وي کنټرول سیف راشم ریفرش نو تاسو ګورئ چې هغه موږ سره لیک بلر شو کنور هم لګراو باسو او د دې چې دا کوم سپریډ د 0 کوم نو دا به موږ سره ښکار شي سیف ریفرش نو تاسو ګورئ چې لاندې موږ سره ریډ راغی او دلته بل موږ سره چې دی بلیک دی همدا ډول تاسو کولای شئ بل هم ورکړئ بس صرف کومه وراچوي نور تاسو ورته ویلیو ورکوي نو زه کوم چې دا د موږ سره 14 پکسله هوريزونټالي وي او 14 پکسله د موږ سره ورټیکلی بلرنس د چې د 15 پکسله وي او د چې کوم کلر دی هغه د موږ سره گرین وي نو کنټرول سیف کول نو چې راشو ریفرش نو تاسو ګورئ چې لاندې هم موږ سره هغه شیډو راغی نو تاسو کولای شئ په دغه طریقې سره خپل کوم باکسز چې دی هغه له تاسو شیډو ورکړئ ډیر ان شاء الله ایزی دا صرف یو ځل دوه ځله چې پریکټیس وکړئ او ځان د هغه په کوم طریقه کار دی پر هغه پوي کړئ نو تاسو د بحث ستونزه نه وي او په ډیره اسانه سره به تاسو کولای شئ چې هر ډول باکس تاسو وي هغه له شیډو ورکړئ په دې هیله چې په درس پوه شئ اوسه کبه هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولای شئ مال کمنټ پرېږدئ تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای پامان